درنو لیدونکو السلام علیکم. د برېښنا پورونه افغانستان له ملګرو ملتونو څخه 90 میلیونه ډالر غوښتي دي. افغانستان د برېښنا پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو 90 میلیونه ډالر غوښتي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي هڅه کوي د تیر حکومت د پورونو پرې کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي او وکړای شي چې ژر تر ژره په دغه شرکت کې پاتې پورونه پرې کړي. دوی له ملګرو ملتونو د 90 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده څو وکړای شي خپل پورونه پرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې دوی دمګړی د ایران 15 میلیونه ډالر، د تاجکستان 11.2 میلیونه ډالر، د ازبکستان 9.9 میلیونه ډالر او د ترکمنستان 15.1 میلیونه ډالر پوروړي دي. تر دې وړاندې هم ځینو رسنیو ویلي و چې ښایي برېښنا شرکت خپل پورونه پرې نشي کړی او ګاونډي هیوادونه خپله برېښنا پرې کړي، خو یادو هیوادونو پر دې راپور تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. بل خوا ترکمنستان او ازبکستان وایي د افغانستان په اړه مو دریځ یو دی، دایمي ثبات غواړو. ترکمنستان او ازبکستان وایي دوی د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرمې محدوب له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزایوب سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د ازبکستان د ولسمشر په خبره د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په تیره بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره مهم دی او په دغه هیواد کې ثبات د ټولې سیمې لپاره د پرمختګ زمینه برابرولی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.